د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې یوې ځوانې نجلۍ وروسته له هغې ځانوژنه کړې چې پلار یې خپل ځان ته د یوې نجلۍ ودولو په بدل کې یوه بل سپین ږیري ته د ودولو پرېکړه وکړه. د خوست ولایت په اسماعیل خیل و مندوزۍ ولسوالۍ کې ناپېژاندو وسلوالو 2 کسه په ډزو وژلي دي. محمد معصوم ستانکزی چې یو وخت افغانستان د ملي امنیت رئیس و، پر افغان خاوره د پاکستاني ځواکونو تیری غندلې او هغه د ځمکنۍ بشپړتیا جدي نقص بللی. ښاغلي ستانکزي له دغو بریدونو یوه ورځ وروسته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي: پاکستان د افغانستان په اړه د خپلو ناسمو سیاستونو له پایلو په اسانۍ ځان نشي خلاصولی. پاکستاني چارواکي جان اڅکزي طالبانو ته په خطاب کې ویلي د اټک د نیولو خوب کې به مو کابل هم له لاسه ووځي. بادغیس ولایت کې د شمس الحق خطیبي په نوم یو افغان د لبیک یا اقصا په نوم توغندۍ جوړ کړي چې په وینا یې 8 کیلومتره لرې واټن ویشتلو ظرفیت لري. د دې خبرونو بشپړ جزئیات پر ځلا نیوز ویبپاڼه وګورئ: www.zala.news